کابل کې برید ترسره سو. اوس دا ځل بیا باګرام کې برید ترسره سوی دی. د دې برید تر شا د چا لاس کنی او فکر کوي او دغه ډول بریدونه کولی سي د سولې خبرې اغېزمنې کړي؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه مجلس قدرمنو ګډونوالو او د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ تیر وارم خبرې دې دپاره ونه ځنډېدې چې ګواکې طالبانو په امریکایانو برید وکړو. دا یوه سمبولیکه مسله وه چې امریکایانو همدا مسله مخکې کړه. د پردې تر شا بل څه هغه دا و چې امریکایانو کله چې خلیلزاد امریکا ته لاړو هلته د امریکا ولسمشر ته هغه هوکړه چې امضا شوی نه و هغه یې مخکې ته واچوه. دوی چې هغه مسایل ولیدل د امریکا ولسمشر په هغې توافق نه درلود. یعنی دوی د هغې موادو سره مخالفت وښوده کوم چې خلیلزاد تیار کړي. بنان په هغه وخت کې هماغه برید هم ترسره شو او هغه یو سمبولیک اړخ وګڼه. دې دپاره یې مذاکرات وځنډول. په اوس کې هم که چیرې د امریکا غوښتنه ومنل شي یا امریکا کومه طرحه چې د صلح دپاره جوړه کړې ده هماغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په طالبانو ومني، زه فکر کوم داسې بریدونه به هیڅ اغیزه ونه لري د سولې په خبرو باندې. شاید څه ګڼئ د دغه ډول بریدونو پر دغسې یو مهم مرکز د امریکایانو چې په قطر کې د وسلوال طالبانو سره د دوی خبرې دوام لري او دلته بیا برید ترسره کیږي، فکر کوئ د وسلوال طالبانو کار دی او که یا ځینې نورې تروریستي ډلې دي چې غواړي په یو ډول باندې دغه خبرې اغېزمنې کړي؟ ګورئ په افغانستان کې پلس هغه ډلې چې د نظام پر ضد باندې فعالیت کوي هغوی فعال دي او په تحرک کې دي. د دې ترڅنګ د سیمې استخبارات دي چې تقریبا 40 کلونه دوی فعال دي او د افغانستان د ورانولو دپاره دوی افغانستان ته باروت رالیږي، دوی وسلې رالیږي. هغه استخبارات په افغانستان کې نه غواړي چې افغانستان یو خل لوري ته حرکت وکړي یا هم د سولې کیږدۍ پې هواره شي. دا ناممکنه ده چې دوی ومني. دوی هر څه کوي د دې دپاره چې په افغانستان کې جنګ تود وساتي. هر کله هم چې دوی د دې وډار شي چې په افغانستان کې سولې ته نږدې کیږي افغانان، دوی دغه کارونه کوي. نه یوازې دا چې دا به طالبانو کړي، د دې ترڅنګ نور اړخونه هم شته دي. بله موضوع دا ده که چیرې طالبانو هم کړي نو عملا موږ په جګړه کې یو تر اوسه، او جګړه په دې معنا ده چې تر اوسه موږ سولې ته نه یو رسېدلي، سوله وجود نه لري. اما طالبان خو ویلي چې بهرنیانو سره به وربند کوي. اوس خبره دا ده که چیرې طالبان خپلو هغو خبرو ته ژمن نو په دوی به بریدونه نه کول. خو کیسه دا ده چې تر اوسه هغه هوکړلیک امضا شوی نه دی، یوازې خبرې دي. که چیرې هوکړلیک امضا شي د هغې نه وروسته د مادو هغه مادې چې په هوکړلیک کې دي د هغې پلي کول پکار دي. نو هر چا چې دا کار کړی، مسله دا ده چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، جګړه تر هغې روانه ده تر څو چې سولې ته رسیږو. ډېره مننه اصولي صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. مسعود صاحب ستاسو په باور باندې باګرام د افغانستان جګړه طالبانو نه ده ګټلې. امریکا اوس هم ځان ته وایي چې زه یو قدرت یم او په افغانستان کې شتون لرم. دوی په وار ویلي چې موږ د افغانستانه په دې ډول نه وځو. که چیرې دغه اشتباه امریکا وکړي نو تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې روسپلوه حکومت په هغه وخت کې شوروي اتحاد پرېښوده او بیا وروسته څه راپېښ شول هغه موږ تاسو ولیدل. په همدې ډول په افغانستان کې هم ستونزې ایجادېږي. خو فکر نه کوم چې هغه اشتباه وکړي. امریکایان په افغانستان کې زموږ په کار نه دي. دوی چې راتلل هم افغانان نه دي راوستي، دوی پخپله راغلي او دوی په زور دلته ناست دي په افغانستان کې. تر هغې به ناست دي تر څو چې د دوی زوري په افغانستان کې. دا نه طالبان باسلی شي، دا نه بل څوک باسلی شي. چون دلته ستونزه چیرته ده؟ ستونزه هلته ده چې امریکا یو قوي هیواد دی، یو پوځي زور دی، قوت دی. هغه قوت چې تر اوسه اصلا د افغانستان په جګړه باندې خورېدلی هم نه دی. د دوی چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګېدلي دي اصلا پې خبره نه ده. شوروي اتحاد چې هغه وخت مات شو د هغې سره یې که پرتله کړو، هغه وخت اقتصادي ستونزې درلودې، اقتصادي او سیاسي ستونزو ترمنځ واقع شو او شوروي اتحاد په افغانستان کې مات شو. هغه هم که موږ ووایو چې موږ مات که، دا هم یوه ځان ته بله مسله ده چې موږ ځان ته یو بل بحث غواړي. مسله دا ده په لویه کې که موږ غواړو چې په افغانستان کې
سوله راشي او امریکایان د دغه ځایه وځي لکه څنګه چې جناب وزیر صاحب وویل پکار ده چې لاس سره ورکړو پکار ده چې طالبان حکومت د ټولو ووایو په یو غږ چې امریکا تا نور نه دلته نه غواړو او په همدې ډول څوک چې طالبان حمایه کوي هغوی ته ووایو چې موږ ستاسو نه نور بیزاره یو 40 کاله کېږي چې افغانستان هم راته ټوټې ټوټې کړه الله هم په خپلو باروتو او مرمیو زموږ افغانستان ولې د چا په لاس هغه لاس زموږ دی هغه ګوته چې ماشې ته وروړو هغه ګوته زموږ ده د افغانانو ده څوک یې کرا کړي دي کرایه موږ یو هغه کرایه شوي موږ یو افغانان یو یو وار د روس په لاس باندې کرایه کیږو د کمونیزم په نوم باندې په ټانک سپارم راولي افغانستان ته دلته حکومتونه راته چپه کوي بل وار د مجاهد په توره ډولۍ کې باروي او افغانستان ته راوړي په ډول ډول هم دلته یعنې خبره په موږ کې ده ستونزه په موږ کې ده اصولي صاحب مخکې د دغه اوریا صاحب دوو مهمو ټکو ته اشاره درلوده چې امریکا په افغانستان کې دوی لوبې پیل کړې وایي د جګړې لوبه ده چې خپل امریکایان اوس پکښې ماته خوړلې ده او دغه دوی ومنله چې دوی په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړله بل د سولې لوبه ده چې وسلوال طالبان سره همدا خبرې کوي دوی ویل چې افغانستان اوس د یو هرالخیز بدلون پر لور باندې روان دی فکر کوي اوس موږ چې دا چا سره کښېنو اکثریت خلک زموږ څخه دغه پوښتنه کوي چې افغانستان اوس کوم لور ته روان دی بالاخره که چیرې وسلوال طالبانو سره د امریکا همدغه هوکړه لاسلیک کېږي یا مثلا دوی همدغه هوکړې سره پای ته رسیږي د افغانستان پر حالاتو باندې باید تاثیر سوي فکر کوي همدغه حکومت به له منځه ځي د طالبانو حکومت راځي ځینې کسان وایي چې 80% حاکمیت به وسلوال طالبان ته ورکوي ستاسو په نظر باندې په رښتیني ډول باندې هغه حقایق یا معلومات چې تاسو لرئ څه کیدونکي دي په ظاهره اوداسه ښکاري چې طالبان او امریکا سره اخته دي یو جوړجاړي ته ځان رسوي د دوی ترمنځ بله افغانستان او افغانان د دې صحنې څخه وتلي دي ایستلي دي هم طالبانو ایستلي دي او هم امریکا ایستلي دي تر هغې په افغانستان کې سوله نه راځي چې امریکا په دې یقیني نشي او په دې یقین پیدا نشي چې د افغانانو ترمنځ خبرې باید وشي نه د امریکا سره امریکا یو بهرنی هیواد دی یرغلګر چې افغانستان ته راغلی دی دوی خو به وځي سبا افغانستان خو زما دی او د هغې طالب دی چې هلته دی بنان پکار ده چې زموږ ترمنځ خبرې وشي د دې خبرو د پیلېدو دپاره امریکا لوی لاس لري که چیرې د امریکا یو شرط دا وایي چې تاسو خبرې سره وکړئ زه درنه ځم دلته ستونزه نه وه او ستونزه دلته دا ده چې امریکا دیکته کړې ده ISI ته چې تاسو په د طالبانو په خوله دغه خبرې موږ ته وکړئ او امریکا دغه د سولې د خبرو پروسه یې ټوله په خپل لاس کې اخیستې ده څنګه چې د هغه خوا غواړي چې دوی خبرې ورته راوکړي همغه راوځي د دوی د خولې یعنې مسله په امریکا کې هم دلته شتون لري د جګړې د سون توکي به موږ یو او هغه تحرک به موږ ورکوو یعنې عملي جنبه به موږ ورکوو خو د پردې تر شا څوک د امریکا ده فکر کوئ موږ یو دغسې هر اړخیز بدلون خواته روان یو چې مثبته پایله ولري مخکې وریا صاحب اشاره درلوده چې مثبت بدلون ته روان زه وایم تر هغې دغه پروسې ته زه یوه لوبه ورکوم د افغانستان پر ضد باندې تر هغې چې د افغانستان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې دخیل نشي تر هغې چې په افغانستان کې اوربند نه وي راغلی دا لوبه د سولې په نوم باندې دا د افغانانو د سر لوبه ده دا د افغانانو د خاورې د ویشلو او د تباه کولو لوبه ده زه هیڅ هیلهمند نه یم دغه خبرو ته او حتی دا وایم چې خدای نخواسته دغسې نشي لکه څنګه چې په 90 لسیزو کې افغانستان ته پیښ شول سیاسیونو ته پکار ده زموږ سیاسیون چې د دولت نه بهر دي او په دولت کې دي دوی ته پکار ده چې لوی فکر وکړي اوږد فکر وکړي سبا فکر وکړي د نن فکر ونه کړي چې نن څه کیږي آیا دوی په حکومت کې دي په قدرت کې دي او که نه دي نه فکر یې باید د افغان دپاره وي د افغانستان دپاره وي او زموږ لویه ګټه همدا ده چې سبا موږ ته سوله ولرو د بچي دپاره نن خو موږ هسې په جګړه کې تر دغه ځایه ورسېدو جګړه روانه ده نو د دې جګړې د پای ته رسېدلو دپاره موږ ته پکار ده چې طالبان هم افغانان دي هغوی هم باید دا فکر وکړي چې تاسو ته څوک په غوږ کې وایي هغه د افغانستان دښمنان دي حکومت هم باید دا فکر وکړي چې دوی ته په غوږ کې ویل کېږي دا هم د افغانستان دښمنان دي راځئ چې موږ تاسو سره کینو خبرې وکړو موږ تاسو په خبره سره پوهیږو موږ تاسو جرګه لرو مرکه لرو
موږ تاسو د غټې غټې ستونزې هم حل کړي دي، د دې نه غټې ستونزې راځئ دغه ستونزه هم په خپله حل کړو. د امریکا ولسمشر، د انګلستان ولسمشر او د پاکستان د ولسمشرانو نه موږ سوله نه غواړو. سوله باید په خپل منځ کې په هغه صورت کې راتلی شي چې مخامخ سره کینو. یعنې اوسني وخت کې خوشبین نه یاست همدغو خبرو ته؟ زه اصلا خوشبین نه یم. زه وایم چې افغانان باید فکر وکړي چې موږ نویمې لسیز ته بونځي د خلک. ډېر زیات مننه. مسعود صاحب ستاسو په باور باندې موږ کوم لور ته روان یو؟ اکثریت وخت کې خلک چې موږ وځو کله فشار و بازار ته وځو دغه خلک پوښتنه څخه کوي چې مثلا اوس څه کېدونکي دی، بالاخره د افغانستان راتلونکی به څه کېږي؟ ستاسو په باور باندې د دوحې خبرو ته په کتو سره افغان حکومت پکې شامل نه دی، د امریکا او طالبان ترمنځ پټه معامله دوام لري، اما تر اوسه پورې د جزئیاتو په تړاو باندې رد و بدل معلومات ورکول کېږي، رسنۍ هم رد و بدل معلومات خپروي او خلک خو سرچینې لري چې ماته یوه دا وویله بله دا وویل. ستاسو په باور باندې دغو هڅو یا دغو پټو خبرو ته په کتو سره افغانستان یو ښه لور ته روان دی او که بد لوري ته؟ چون د افغانستان خلک په مجموع کې دغه روان ناورین پوزې ته راغلي دي. یعنې هر افغان ته چې وایي هغه وایي چې خدای ماته تر بل هر څه نه اول سوله راولي. د سولې دپاره چې هر کوشش کېږي افغانانو یې هرکلی کړی ده، لیکن زما په ان باندې که امریکا د سولې دپاره کوشش کوي یا نور اړخونه چې کوشش کوي، البته بیروني، هغه د خپلو ګټو دپاره یې کوي، هغه سره د ما ته ګټه نه د ما ته ګټه قطعا ورسره مطرح نه ده. دغه نن یې که دغه ګټه په خطر کې وه شپې ته بیا یو ټویټ کوي وایي هر شی لاړ سره. طالب د کومو ګټو لپاره عرض د کوم طالب خو دلته د افغانیت طالب خو تا سره د دغه خاورې د یو بچي په حساب باندې معامله لري چې زه د دغه خاورې بچی یم د دغه عرض ته کومه، هغه خو ځان افغان بولي. زه دا وایم جناب روان صاحب چې دا کومه مسوده چې دوی جوړه کړې ده چې ویل کېږي چې دا به ډېر زر امضا شي، تاسو په مقدمه کې ویلې چې څومره کسان به د بهرنیو چارو وزیران وي، نړیوال سازمانونه وي، دا خو په دې معنا باندې چې یو نړیوال پشتیباني دغه نه بیا کېږي. زه دا وایم چې دا دې هم وشي، لیکن مشروط په دې باندې چې تر هغې نه وروسته دغه ملي پروسه مطلق افغاني شي. یعنی خارجان طالبان هم دغه څه وغواړي چې دغه پروسه بالکل که طالبان نه غواړي او ما ته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې هم نظارت د پاسه خارجان را باندې کی او خارجان دیکتیره کی، دا خو نو بیا سوله نه شوله. ګوره په سوله کې روان صاحب چې دا د موږ اورېدونکي په دې باندې پوه شي، په سوله کې چې د ما ملي حاکمیت، استقلال او په عین زمان کې د افغانستان د ولس اراده پکې تمثیل نشي، دا خو سوله نه شوله. زه ځکه وایم چې که چیرې دا مسوده د دوی ترمنځ موافقه پې کېږي، توافقنامه یې کېږي، پروسه باید مطلقه افغاني شي. چې افغاني شوله نو بیرته راځم د ورور خبره ته، د اصولي صاحب خبره ته. دا وطن چې دا وایي چې 50,000 کلن تاریخ لرو، په دا 50,000 کلن تاریخ کې یو ښه دود چې موږ لرو هغه جرګې دي. را دې شي دغه طالبان د افغانانو سره د جرګه شي په خپل وطن کې، په خپل وطن کې د افغانانو سره جرګه شي. افغانستان د جرګو مرکو وطن ده. د تاریخ په اوږدو کې بحرانونه چې راغلي حکومتونه نه دي منځه وړي، ولس جګ سوی ده، ولس بحران د منځه وړی ده. موږ پروسه باید مطلقا نور افغاني کو، دا نه چې فرض مثال دا وشي بین الافغاني مذاکرات شروع شي، په یو خوا کې چې ګوري د یو سفارت سفیر ناسي، بل خوا کې چې ناسي بل سفیر ناسي او مداخلې پکې کوي. بل خوشبینه یاست مثلا که چیرې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ همدغه بهرنی اړخ پای ته ورسیږي، همدغه موافقه لاسلیک شي، دواړه لوري به دې ته هواداره سي و حکومت او طالبان چې همدغه پروسه بین الافغاني کې او دغسې یو نتیجې ته یې ورسېږي چې په افغانستان کې ټول ښکیل اړخونه یا ټول سیاسیون، افغان حکومت او طالبان پکې خپل ځانونه وویني، دغسې یو حکومت په منځ. زه دا وایم چې که څوک د افغانستان ملي ګټو ته ژمني او ځان د دغه خاورې بچی بولي، باید دغسې یو در ملي چتر لاندې افغانستان شموله یو مذاکراتي ټیم چې په هغې کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله، بیرون د حکومت نه طالبان، حکومت، دا ټول باید پکې ناست دي او تر یو ملي چتر لاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر عنوان لاندې باید مذاکرات ته کینی، مشروط په دې چې بهرنیان پکې مداخلې ونه کړي. او دا ټولې غونډې د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا ضروري ده چې ټول باید بیرون کې وشي، چې کله شرایط ورته برابر سول، اعتماد سازي وشوله، په دا خپل ټاټوبي کې د کینی، ځکه چې دا ټاټوبی د جرګو او مرکو وطن. ډېره زیاته مننه. وریا صاحب ستاسو په باور باندې مخکې تاسو ویله چې همدغه پروسه
کولی سي افغانستان یو هر اړخیز بدلون ته ورسوي او دغه بدلون به مثبت بدلون اما مخکې اصولي صاحب اشاره درلوده چې د پردې تر شا دغه ډول پټي روانې خبرې او معامله کولی سي افغانستان بیا نویمې لسیزې ته بوځي. ستاسو په باور باندې څوک د سولې په تړاو باندې اراده لري چې مثلا په افغانستان کې دغسې یو پایدار اصول رامنځته سي چې ټولو افغانانو ته د قبول وړ دغه څو ورځې په منظم ډول که تاسې امریکایي ورځپاڼې وګورئ او په شمول د نننۍ ورځپاڼې چې نیویارک ټایمز ده دوی لیکلي دي چې موږ 2 تریلیونه ډالر په افغانستان کې مصرف کړل لا هم هلته خلک وږي دي لا هم مریضان شفاخانه نه لري او دا نیمګړتیاوې همداسې توضیح کړي دي او بیا وایي چې موږ د نظامي په ډګر کې ماته خوړلې ده او تاسې هم اورئ چې دغسې شیان لیکي دا په دې معنی باندې چې امریکا په دې باوري سوله چې نور دوی د نظامی وسایلو په استعمال سره نسی کولی افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږي نو وی غوښتل چې دا د جنگ لوبه ستره لوبه پرېږدي او بله ستره لوبه د سولې رامنځته کړي مخکې غوښتل خپلې ګټې ستراتیژیکې ګټې د خپلو متحدینو ستراتیژیکې ګټې د جنگ په واسطه باندې په افغانستان کې خوندي کړي هغه چې نه سولې اوس سولې ډګر ته ولاړله او طالبان هم په دې باندې باور سوي دي چې دوی د جنگ او جګړو پر بنسټ باندې نشي کولی افغانستان ته واک ته ورسیږي نو دواړه لوري اوس دا منلې چې جنگ د افغانستان د ستونزې او د دوی د ګټو د خوندي کولو لار نه ده دواړه راغلي د سولې ډګر ته او په سوله کې دوی اوس د سولې په ډګر کې لوبه کوي او دا لوبغاړي 2 نفره دي یو طالب بل امریکا افغان حکومت پکې شامل افغان حکومت نشته موږ تاسې وینو چې نشته ده مدني ټولنه پکې نشته سیاسي ګوندونه پکې نشته مستقل شخصیتونه پکې نشته بل د دوی له شتون پرته همدغه پروسه څه ډول کېدلی چې بریالی سي د افغانستان پروسه ده ګورئ دغه جنگ د افغانانو جنگ نه ده بالکل دا د بهرنیو لوبغاړو 18 کلن جنگ ده چې زموږ په خاوره کې جنگ کړی ده او قربانیان یې موږ یو 18 کاله دلته د دغه ټولنې اقتصاد سیاست اجتماعي مسایل فرهنګي مسایل بهرنیانو مدیریت کړي دي او موږ افغانان په دغه اوسنۍ شرایطو کې باید سپینې خبرې وکړو د خپل هیواد د سرنوشت د جوړولو لپاره یو بشپړ واک نه لرو زموږ واک نسبي ده او محدود ده نو زموږ د هیواد سرنوشت په اوسنۍ شرایط کې دغه اوسنۍ شرایط وایم تر زیاتې کچې پورې په بهرنیو لوبغاړو او بیا هم پر امریکا پورې تړاو پیدا کوي بخصوص دغه نظام چې په نوم د جمهوریت اسلامي یادیږي د دې سرنوشت نیغ په نیغه امریکا او د دوی متحدینو پورې اړه لري امریکا تر اوسه پورې یا نه دي غوښتلي یا په دې نه ده توانېدلې چې دغه نظام له یو څوک بوځي هلته یې څنګ سره کېنوي اما طالبان خو ویل چې هغه بهرنی اړخ دی هغه به د دوی طالبان همدا ده چې دوی وایي چې موږ دا څو پړاو ورکوو لومړی پړاو کې به امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره رسیږي بیا به هغه بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او د بین الافغاني مذاکرات به کاملا افغاني وي اما دا دوستانو چې اشاره ورته کړه دا به کاملا درسته وي چې بیا به هم بهرنیان پکې شتون ولري بهرنیان به اسانتیاوې پکې رامنځته کوي او هغه بین الافغاني مذاکراتو کې بیا د هیواد په نظام په قانون په راتلونکي باندې خبرې کیږي تصمیم به نیول کیږي او فیصله به کیږي راځو ګټو ته مهربان هیڅ بهرنی لوبغاړی چې افغانستان ته راغلی ده هغه هیڅ یو د افغانستان لپاره د ګټو لپاره کار نه ده کړی نه کوي او نه داسې اصول شته چې ویې کوي مثلا جرمنی فرانسه انګلستان څه ضرورت لري دلته راسي عسکر یې مړ سي پیسې یې مصرف سي د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي هغه خپلې ګټې دلته لري یا چین یا روسیه یا بل هیواد چې دلته لوبې کوي هغه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي مګر دا څومره مهم ده چې زموږ افغاني مشران په دې توانېدلي دي چې په دغه لوبو کې خپلې ملي ګټې خوندي کړي چې متاسفانه موږ په دغه لړۍ کې دا اوس کاملا ناکام یو ما چې ویلي چې بدلون راځي دا بدلون داسې نه ده چې په یوه اونۍ کې به راسي دا به مرحله په مرحله راځي ګام په ګام به راځي دا به لوړې ژورې ولري او دا به ډېر بنسټیز او هر اړخیز بدلون وي او دې بدلون سره به د سیمو د هیوادو ملاتړ د نړیوالې ټولنې هیوادو ملاتړ
او په څنګ د دې کې د افغانانو ملاتړ به ورسره وي. دا په دې معنی نه ده چې دا به دښمنان نه لري. بله وریاسه اوس ما سره یوه پوښتنه دغه ده، مثلا که چیرې امریکا او طالبان همدغه سیاسي هوکړې ته سره رسېږي، بالاخره طالبان راځي افغان حکومت سره یا افغانانو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. دلته اوس موضوع د واک راغلی، د سیاسیونو هم د واک د کشولو غوښتنه کوي چې دوی ته باید واک ورکول شي، دوی په واک شامل اوسي. حکومت وایي چې یا زه باید پر خپل ځای باندې پاتې سم او طالبان زما د حکومت یا زما د نظام یوه برخه وګرځي. اما طالبان بیا په بل فکر کې دي، اول خو د امارت په فکر کې و چې امارت راځي، ځینې وایي چې امریکا ورسره پر 80% حاکمیت باندې هوکړه کوي چې 80% حکومت به طالب ته سپارل کېږي. ستاسو په باور باندې کومه لاره چاره کېدلی سي چې همدغه واک دغسې وویشي چې په افغانستان کې ټول خلک پکښې ځانونه وویني، او یا کېدونکي څه دي چې بالاخره امریکا غواړي په افغانستان کې همدغه حکومت پر ځای باندې وساتي او که یا وسله وال طالبان راولي؟ جناب روان صاحب، اوس چې کوم موږ واک لرو په نوم د حکومت وحدت ملي، د رسنیو د ویلو پر بنسټ چې دا د افغانستان په 50% جغرافیه باندې واک لري، دغه حکومت ډیر موثریت نه لري. حکومت خو دی، اوس خو حکومت دی. په حکومت کې حکومتونه دي، مثلا دا یو دوه سری حکومت ده. هلته ډاکټر غني ده، هلته ډاکټر عبدالله ده. ډاکټر غني د سولې لپاره یو طرحه لري، و مادې یا اته مادې یا ښه یا بده د سولې لپاره فکر کوي، مګر هلته ډاکټر عبدالله ده چې دا د سولې لپاره طرحه نه لري، او که د سولې لپاره څوک خبرې وکړي هغه هم ورته ردوي. او په خپله ډاکټر عبدالله او ټیم یې د بحران محصول ده، بحران زیږوي، بحران رامنځته کوي، او د دو او د انډیوالانو ژوند بحران پورې تړاو لري. که بحران نه دوی نور نشته ده. دغسې یو حکومت امریکا علاقمندي نه لري چې په دغسې خبرو کې داخل کی. د دغه حکومت یوه برخه هلته له ایران څخه استازیتوب کوي، بله برخه له هندوستان څخه استازیتوب کوي، بله برخه له پاکستان څخه استازیتوب کوي. در حال چې امریکا دغسې یو حکومت په کار لري چې د دوی او د افغانانو ګټې پکې خوندي کړي. فکر کوئ اوس نتایج تر اوسه پورې نه دی اعلان سوي، طالبان سره هلته د سولې خبرې روانې. پرون په ځینې پخواني طالب چارواکو ویل که چیرې مثلا د انتخاباتو پایله اعلانیږي او یو بل ولسمشر واک ته راځي، یو سری حکومت راځي، دا به د اصول پروسه ګړندۍ نه کړي، دا به د اصول پروسه باندې تاثیر وکړي. همداسې ده، دغه دوه سری حکومت شي، یو طرف یې د سولې حداقل طرحې ورکوي یا ښه یا بده، او بل طرف یې د جنګ نغارې وهي. دوی نسي کولی چې د سولې پروسه کې داخل شي. دوی نسي کولی چې د افغانانو ګټې د سولې په ډګر کې خوندي کړي. زما ان دا ده پرېږده چې ټاکنې اعلان سي، د ټاکنو په نتیجه کې یو نوی رئیس جمهور راځي، نوی حکومت راځي. هغه حکومت به یو سری حکومت وي، د سولې پروګرام به ولري، سوله به په لومړیتوب کې وي. هغه به بیا وکولی شي چې هم د افغانانو ملي ګټې لږ یا ډېرې او هم د امریکانو ګټې خوندي کړي. نو دا کار باید یعنې فکر کوئ دا کار کېدونکی دی؟ امریکا غواړي دغسې کېدل خو زما په هغه نه، خو په ګټه ده. که چېرته وسي هم د امریکایانو هم د حکومت په ګټه ده، په ګټه ده. اما که امریکا ونه غواړي چې حکومت د سولې په پروسه کې داخل کړي، نو بیا د جناب وزیر صاحب خبره ټاکنې نه اعلانېږي. طالبان به راځي، طالبانو ته بیا ډګر خوشي کوي او ورو ورو واک هم طالبانو ته خوشي کوي. او که پایلې اعلان سولې، دا په دې معنی ده چې دا حکومت ورو ورو د دې جوړه کېږي چې له طالبانو سره باید خبرې وکوي. خو زه امیدوار یم چې افغانان یو سری حکومت ولري او خلکو زیار ویستلی، حد اقل 1.5 میلیون انسانان تللي دي، رایه ورکړې ده، او د دوی د رایو پایلې باید اعلان سي، او د دوی د رایو پایلې باید په حاکمیت باندې تبدیله سي. څه شی چې بل عرض کومه، ما عرض وکړو چې امریکا په نظامي ډګر کې ماته خوړلې ده. دوی په سیاسي ډګر، په استخباراتي ډګر، په اقتصادي ډګر کې فعال دي، او افغانان په راتلونکي کې که ولو هغه طالبان هم اوسیږي، د دوی مرستو ته ضرورت لري، او دغه مرستې باید په دوامدار ډول باید افغانستان ته وسي. په څنګ دې کې موږ ضرورت لرو دغه څوک چې په نوم د نظام جمهوري اسلامي افغانستان سره یادیږي، د دوی په مابین کې باید یو اجماع رامنځته سي، یو واحد فکر باید رامنځته سي، یو واحد رهبري رامنځته سي، او دوی ځان د دې جوګه کې چې حد اقل بین الافغاني مذاکراتو کې دوی موثر رول ولوبولی سي. که دا کار هم ونسي، دوه سری حکومت هم په یو سری حکومت تبدیل نسي،
طبیعتا د افغانستان راتلونکی سیاسي ډګر بیا په بشپړ ډول د طالبانو واک ته پاتې کیږي. ډېره زیاته مننه. اصولي صاحب ستاسو په باور باندې څه کیدونکي دي د افغانستان د راتلونکي برخلیک لپاره؟ امریکا په څه لټه کې ده؟ مثلا دلته تر اوسه پورې د انتخاباتو نتایج نه دی اعلان شوي. کمیسیون ویلي دی چې شاید تر نن او سبا پورې همدغه نتیجه اعلان شي. که چیرې مثلا نتیجه اعلانېږي وسلوال طالبانو برخلیک به څه کیدونکی وي؟ د سولې هوکړه خو هماغه دی د لاسه کېدو په حال کې ده. بیا به بین الافغاني مذاکرات څه ډول شروع کېږي؟ ستاسو په باور باندې امریکا څه غواړي؟ نوی حکومت غواړي چې په افغانستان کې رامنځته سي یو سری حکومت، همدغه حکومت دوام پیدا کړي، لنډمهاله اداره رامنځته سي چې ټول پکې شامل واوسي د طالبانو په ګډون باندې، او که یا کومه بله بدیل لار موجوده ده چې ستاسو په باور باندې وکولی سي د افغانستان همدغه برخلیک روښانه وساتي؟ ډېرو سیاسیونو او امریکا او ځینې نورو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې موقت حکومت ته یا ورته بله اداره رامنځته شي. دوی غوښتل چې د 18 کلنې کړنې تر یو حده د ګارد لاندې راولي. په کار څه ده اوس؟ دغه حالت وتلی یو چون اوس انتخابات وشول او په راتلونکي څو ورځو کې امکان لري نن او سبا پایلې اعلان شي. د افغانستان منتخب ولسمشر به اعلانیږي. اوس د امریکا د لاسه په هغه ډول ووته چې څنګه دوی غوښتل چې په څه ډول حکومت باید رامنځته کړي. دوی مجبور دي چې یو سری حکومت رامنځته کړي چون پایلې جوتې دي. اوس پایلې د ولس اراده هم جوته ده چون دلته د بایومیټریک مسله وه. د بایومیټریک او د بایومیټریک اساس موجود دی. په سرور کې ټول معلومات د هغه شخص چې رایې ورکړې ده هغه موجود دي. کومې رایې چې غیر قانوني اچول شوي هغه منفي شوي دي. یوې مسلې ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې کله چې انګریزان د هند د لویې وچې څخه وتل، دوی د افغانستان په زړه او د افغانانو په زړه باندې توره کرښه راکش کړه. د ډیورنډ او افغانان پښتانه په دوه ډلو وویشل. نه یوازې پښتانه، دلته نور بلوچان و ډېر قومونه نور چې په همدې سیمه کې اوسېدل. په همدې ډول یې په هند کې څه وکړل، هلته یې هم یوه توره کرښه راکش کړه د کشمیر په نوم. هلته یې جنجال پرېښودو د دوی لپاره. یو نوی هیواد د پاکستان په نوم د نړۍ په نقشه باندې راوتپه. ستونزې یې پرېښودې 3 هیوادونو ته، حتی د بنګلادیش پورې، حتی تر چینه ځینې سیمې د هغوی هم د هغه هوکړلیکونو یوه برخه ده. مسله دا ده چې موږ ته څه پکار دي افغانانو ته، طالب او حکومت ته، نورو سیاسیونو ته چې څه باید په دې حساس شرایطو کې وکړي. د دغه یو حالت نه دغسې یو حالت نه چې انګریزانو پخوا کړي وو، د هغې نه ځان بچ کړي. اوس بله همدغه مثلث جوړېدونکی دی، احتمال شته پر کوم موارد باندې کېدلی چې دوی یو بل ته قناعت ورکړي، همدغه سیاسیون، حکومت او طالبان؟ دا ډیره سخته خبره نه ده. ډیره سخته خبره ځکه نه ده که چیرې امریکا دلته وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، یو اړخ امریکا دی، نو په پاکستان د یو څه فشار راوړي. دغه فشار چې اوس یې پرې راوړی دا فشار نه دی. که دوی غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي باید صادقانه فشار ورکړي. یعنی افغانانو ته دا پکار ده چې د نورو توطیو او دسیسو څخه ځان وساتي. افغانستان بحران ته لاړ نشي، افغانستان مشکلات او نورو ستونزو ته لاړ نشي. تاسو پوهیږئ هر وخت چې بهرنیانو غوښتي دي چې په یو هیواد کې جنجال جوړ کړي، دوی د قومونو ترمنځ جنجال را پیدا کړی دی. په تیرو 19 کلونو کې او په تیرو 40 کلونه خو به یې نه ښیم، په هغه وخت کې البته دا مسایل ډېر نه وو، یعنې د جګړه شروع شوې ده د طالب سره، په دغه وخت کې د قومونو ترمنځ د نفاق ته تاسو وګورئ. یوه وړه مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې پورته شي، هر یو قوم څومره احساساتي کیږي، د قوم هغه قوموالی څومره احساساتي کیږي، په یوه وړه موضوع باندې افغانستان هم هیر کړي، د پښو لاندې کوي، ملي ګټې هم هیرې کړي، د پښو لاندې کوي. یعنې اوس هم د دې دپاره ځینې ادارې اخته دي تر څو چې دغه نفاق ته نور هم ببوزی وي. بل دغه ستونزو د خلاصون لپاره یا سولې ته د رسېدو په تړاو باندې څه کول پکار ده؟ په ډېر لنډ ډول باندې یوه اساسي حل لاره څه کېدلی سي چې وسلوال طالبان، سیاسیون او اوسنی حکومت 3 واړه په یو مثلث کې سره راټول سي او د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي؟ طالب او حکومت او نور افغانان دوی باید د حقیقت ته ځیر شي چې د امریکا په وجود کې افغانستان ته سوله نه راځي.
امریکا په افغانستان کې سوله نه راوړي او هغه حکومت هم چې د دوی په شتون کې راځي یا به هم داسې یو حکومت وي چې د طالب نوم به ورک شي، طالب به د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، د داعش او د احمد او د محمود په نوم به بله ډله پاکستان او ایران بیا رازیږي او د افغانستان دپاره به سردردی جوړي. بنان په کار افغانانو ته ده چې دغه غړوندی چې د پردیو په لاس کې ورکړی دی دا غړوندي څخه ځان وباسي او ووایي چې موږ خپلواک یو، موږ هغه څوک یو چې ځان ته افغان وایو. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې موږ په هغې ویاړو. ځان ثابت کوئ تاسو څوک یې. اوس د 2 روپۍ په بدل کې ته خپل کلینیک الوځئ، خپل روغتون الوځئ، خپله مدرسه او جومات الوځئ، جومات په منځ کې چاودنه کوئ. په همدې ډول د امریکا بمبار ته موږ لبیک وایو. دغه ټول مسایل دي، د دې څخه باید ځان راوباسو. ډېره زیات مننه. په یوه وړه موضوع باندې افغانستان هم هیر کړي د پښو لاندې کوي، ملي ګټې هم هیرې کړي د پښو لاندې کوي. یعنې اوس هم د دې دپاره ځینې ادارې اخته دي تر څو چې دغه نفاق ته نور هم ببوزی وي. بل دغه ستونزو د خلاصون لپاره یا سولې ته د رسېدو په تړاو باندې څه کول پکار دی؟ په ډېر لنډ ډول باندې یو اساسي حل لاره څه کېدلی سي چې وسلوال طالبان، سیاسیون او اوسنی حکومت درې واړه په یو مثلث کې سره راټول سي او د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي؟ طالب او حکومت او نور افغانان دوی باید د حقیقت ته ځیر شي چې د امریکا په وجود کې افغانستان ته سوله نه راځي. امریکا په افغانستان کې سوله نه راوړي او هغه حکومت هم چې د دوی په شتون کې راځي یا به هم داسې یو حکومت وي چې د طالب نوم به ورک شي، طالب به د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، د داعش او د احمد او د محمود په نوم به بله ډله پاکستان او ایران بیا رازیږي او د افغانستان دپاره به سردردی جوړي. بنان په کار افغانانو ته ده چې دغه غړوندی چې د پردیو په لاس کې ورکړی دی دا غړوندي څخه ځان وباسي او ووایي چې موږ خپلواک یو، موږ هغه څوک یو چې ځان ته افغان وایو. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې موږ په هغې ویاړو. ځان ثابت کوئ تاسو څوک یې. اوس د 2 روپۍ په بدل کې ته خپل کلینیک الوځئ، خپل روغتون الوځئ، خپله مدرسه او جومات الوځئ، جومات په منځ کې چاودنه کوئ. په همدې ډول د امریکا بمبار ته موږ لبیک وایو. دغه ټول مسایل دي، د دې څخه باید ځان راوباسو. ډېره زیات مننه. ستاسو په نظر باندې